بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ویلې وه بسم الله الرحمن الرحیم. لازم دې ته دلته فونټ د لیکنې لپاره مختلف سټایلونه څنګه کولی شي انتخابولی شي. دا مطلب چې دا هم د لیکنې سټایل بدلوي او هم د پروګرام لپاره سټایل بدلوي چې مطلب کوم ځای لیکنه شروع سره باندې ولیکل شي. دا ډول مختلف شکلونه دلته انتخابولی شي. هر یو انتخابوي هر سټایل ته ګوري چې مطلب کوم سټایل ته اپلای کړي. دا 2003 سټایل دی، دا 2010 سټایل دی نه دا ماډرن بل سټایل دی. کوم تاسو په اپلای کوئ هغه اپلای کولی شئ. دا که مثال کوم بل سټایل په اپلای کوئ زه غواړم چې بېرته هغه خپل سټایل په اپلای کړي، نو راوځئ چېرته ریسیپټ ټو کویک سټایل ټمپلیټ کلیک وکړو، ورپسې هغه خپل شکل ته رسئ. دا ورپسې بل دا ریسیپټ ډاکومنټ کویک سټایل باندې کلیک وکړئ. دا هم د هغه څنګه کوي ریسیپټ کوي یې نه سیو as quick style. دا معنا که مثال کوم یو سټایل په اپلای کړی دا سټایل اوس غواړئ دا په خپل نوم باندې څنګه کې لکه سیو یې کړئ، راپسې سیو as quick style باندې کلیک وکړئ. دلته به نوم ورکړئ، چاپ نوم باندې سیو کړئ، مثال یې علي په نوم باندې. فکر مو وي ځای ته به تغیر نه ورکوئ. صحیح ده. بیا څنګه کوئ سیو. کله مو سیو کړو اوس بل چا کوم بل سټایل په اپلای کړی تاسو بېرته کولی شئ هغه خپل سټایل څنګه کوئ اپلای کړئ. مثال دا سټایل چې په اپلای کړو چاپ نوم یې سیو کړی و علي وګوره علي شته که نه شته. صحیح ده. بل دا کلر چې ته ورکېږي رنګ دا هم داسې رنګونه دي لکه سره کمیسي دا داسې رنګونه چې مثال بعضې وخت کې دا لیکنې رنګ نه دی، دا ټمپلیټ رنګ ده. مثال ته دلته لیکنه وکړه www.yahoo.com مثال دا دې ولیکلو د دې جنرال انزرټ ته په انزرټ کې مثال یو چارت هم انزرټ ده. صحیح ده. دا جدول مې راسره جوړ کړم. صحیح شو. اوس غواړم چې په دې جدول باندې مطلب مختلف رنګونه یا په دې چارت باندې مختلف رنګونه څنګه کوم اپلای کړم. راځه موږ وګورو دې ځای نه کار یو رنګ تاسو انتخابوئ ته به تغیر کې فرق وینئ نه تغیر وینئ که نه وینئ چارت لپاره په دې لپاره هم دا دې لپاره هم د مطلب مکمل لیکنې تمز دې شامل لپاره. صحیح ده. دا وګورم که غواړئ چې خپله خوښه جوړ کړئ کریټ نیم ته سبلای شئ دلته کې خپله خوښه جوړ شي. مثال دا لاندې بیکګراونډ سپین ده کولی شئ دې ځای نه بیکګراونډ څنګه چې ورته بدل کړئ. مثال دا رنګ دې واخلئ د بیکګراونډ لیکنه دې کوم رنګ واخلئ. مثال دا نمونه دا وینئ دا توره لیکنه ده. اوس دا د اکسنټ ون دا وګوره اول یو شین ده بیا سور ده بیا بل څه ده شین ده. مثال ته غواړئ چې اول یې د تور شي بل یې څنګه شي سور شي او دا بل یې څنګه شي شین. دا وګوره مختلف قسمه رنګونه دي او دا وګوره دا هایپرلینک کوم رنګ کې ده شین رنګ کې ده. ته غواړئ دا ورته بدل کړئ مثال سور رنګ کې راولئ چاپ نوم باندې سیو کړئ عزت کوم مثال بیا څنګه کومه سیو کله مې سیو وګوره هغه سټایل په اپلای کوم اپلای بیکګراونډ هم رنګ واخیستو لیکنې هم رنګ واخیستو. صحیح ده. د اکسنټ رنګ هم څنګه شو بجاز تور سور شین سو دې www هایپرلینک رنګ هم څنګه شو. صحیح ده. مشکل ونه وي کې بس در سره فونټ بیا مختلف سټایلونه څنګه کولی شئ په لیکنه باندې اپلای کولی شئ. مثال دلته مو کومه لیکنه کړې وي داسې دا یوه لیکنه شوله په دې باندې کوم سټایل اپلای کوئ په مختلف سټایلونه دي راسره وګوره فونټ کې نه هم سټایلونه دي او هم د لیکنې ډولونه دي. مثال کومه نمونه لیکنه دي ازاده وي نږدې دي کرښې دې سره کړنې مثال هیډینګ دې سره کړنې کریټ نیټ ته راشئ دلته په خپله باندې یو نوی تیمز فونټ جوړولی شئ. مثال ورته دا هیډینګ سره یا د سر عنوان سره دا د کوم شکل کې په دې شکل کې باډي ټیکسټ معنا متن د کومه لیکنه کې په دې نمونه لیکنه کې. صحیح ده. او د عربي عنوان د کوم شکل کې په دې نمونه او د هغه متن د کومه لیکنه کې په دې شکل کې بیا به څنګه کې سیو به کې چاپ نوم مثال چاپ نوم سیو شو نه سیو مثال ته هیډینګ ولیکئ مطلب ویلکم ولیکلو چې ولیکلو ویلکم هیډینګ په اپلای وکړو اتومات راشي کته خپل دا سټایل ورته څه نه کوي سره عنوان مطلب دې شکل باندې راځي. بیرته خپل سټایل ته انتخابوئ راوباسئ فونټ ته ورته به خپل سټایل انتخاب کړئ اپلای سټایل نه دا ده خلاص. صحیح شو. ورپسې بل در سره
پاراګراف سپیسینګ دا پاراګراف سپیسینګ مې پرون درته وویل چې مثال څومره نومونه فاصله ورکړو کمه ورکړو زیاته ورکړو لکه مثال ته لیکنه کړې وې په دې هغه اول پاراګراف باندې درېزه مرازم ورته څه کا مثال د لینو تر مابین فاصله وي که نه پاراګرافو تر مابین فاصله کمه دې وي زیاته دې وي سره کم دې وي کسټم پاراګراف ته سره راشي دا مې پرون درته وویل کسټم پاراګراف دې نه یاد شو درته که دلته چېرته راشئ دې ځای کې ته پاراګراف وګورئ وینئ بیفور او آفټر ښکاري درته یا ملټیپل ته راشي دلته وګورئ خپله باندې کولی شئ ورته زیاته کمه کې کې وګورئ زیاته فاصله فاصله صحیح ده سیټ از ډیفالټ دې ته ویل کېږي مطلب کوم سټایل یې دلته انتخاب کړو هغه سټایل غواړي د هر وخت لپاره یې څنګه کې استعمال کړي لکه فرض مثال ما په دې ځای کې انتخاب کړو څو سیمپل سټایل انتخاب کړه کله چې نیو صفحه راواخله ما وګوره بیا بل سټایل انتخاب شوی دی بیا کوم سټایل انتخاب ده بېرته خپل سټایل وګوره انتخاب صحیح شوه په دې باندې مثال بېرته هغه سټایل بیا اپلای کړئ سیمپل ته راشئ وګوره بیا بل سټایل اپلای کړئ وګورئ سیمپل نه څنګه شوی اعتماد لرې شوی ده که ته غواړې چې هر وخت هم دغه سټایل استعمالوي چې کوم تا انتخاب کړی وي نو راغلې چې باندې وکړې کوکې سیټ اس ډیفالټ سیټ اس ډیفالټ څه معنا د هر وخت لپاره دغه سټایل انتخابوم کوم چې ما څنګه کړی وي انتخاب کړی وي ځم شو بل چې د پاینټ شته کېږي پیدا کول دا ښه مهم اپشن دی مثال دې کتاب لیکنه کړې ده دا او دې کې تا یو لغت کار دی چې کار لغت 2003 کې موږ کله لیکنه کوله ته کوم لیدلې موږ چې لیکلو the quick brown fox jumps over the lazy darkness and that که چېرته غواړئ چې هغه لیکنه وکړو مثلا RAND به ولیکئ ډاټ اولډ به ولیکئ چای ډاټ اولډ وینئ دا 2003 لیکنه ده چې لیکنه ده 2003 اګست لیکنه ده دا زیاته کوم مثلا RAND ډاټ اولډ قوس خلاص نن قوس بند اوس غواړم چې په دې ټوله لیکنه کې چېرته چې ډاک د هغه چیک کړم هایلایټ کړم پاینټ باندې کلیک کوم دلته کوم څوک دا هایلایټ کړم ډاک وګورئ چېرته چې ډاک د څنګه یې کوم هایلایټ کوم هایلایټ صحیح شو ښه راځئ مثال تاسو غواړئ څنګه وکړئ د دې ځای نه پاینټ ته لاړ شئ چېرته لاړ شئ پاینټ ته لاړ شئ بیا ورته اډوانس پاینټ ته دې ځای نه تللی شو صحیح شو د دې ځای نه تللی شو او بل چېرته تللی شو دلته راشئ دې ځای کې پاینټ شته وینئ اډوانس پاینټ دې باندې کلیک وکړئ دلته ته وایي څوک راته پیدا کړي مثال ډاکس هر چېرته وي هغه څنګه راته پیدا یې کړه دا هایلایټ ته خواته به پیدا کوي وګوره چېرته ډاک دې څنګه کوي انتخابوي که نه انتخابوي دا وګوره لاندې وګورئ صحیح ده مور اپشن ته چې کله راشي دلته نور مختلف اپشن دي راسره اول په ډاون د ډاون څه معنا لاندې اپ څه معنا مثال ډاون کې چېرته انتخاب کوم وګوره دا سرچینګ چېرته کېږي لاندې خواته کېږي وګوره وینئ او که چېرته اپ انتخاب کړم بیا به چېرته ځي برابر ځي چېرته روان دی او که چېرته اراوند آل انتخاب کړم بیا دا معنا چې کله لاندې خط نسبت بېرته سر نه ګرد به تعویض مثال مېچ کیس دې ته ویل کېږي مثال په دې ځای کې زه راځم همدغه پروګرام کې لیکم RAND ډاټ اولډ دې کې مثال ډاک در سره دلته لاندې لیکم ډاک صحیح شو او په دې جمله کې مثال ته هغه راکاپي کومه دا شی دلته انسان کومه پیسټ کوم داسې نو اوس دلته ته راځم ورته وایم شی پاینټ کا اډوانس پاینټ شی پاینټ کا ډاک ما غوټو حروف لیکلي دا که فکر وکړئ دی اوس هم د وړو حروفو پیدا کوي او هم د غوټو حروفو پیدا کوي مثال ولاړ یم پاینټ نیکسټ باندې کلیک کوم دا خبره د سپیل ډاون کړو دا وګورئ مخکې روان ده ګوره هم غوټ پیدا کوي او هم شی پیدا کوي وړ پیدا کوي که چېرته راشم دا ټکمار په لګوم بیا به هغه پیدا کوي چې دلته لیکل مثال که د غوټو حروفو لیکلی وي یوازې به د غوټو حروفو پیدا کوي که د وړو حروفو لیکلی وي یوازې به د وړو حروفو پیدا کوي صحیح ده پوه شو دې باندې ښه بل دا پاینټ هول ورډ اونلی دا دا معنا کوي چې مثال ته ما لیکلي چې جان مې لیکلی جان مې څو ځلې لیکلی ده بیا لیکم چې احمد جان خان جان مثال علي جان و دا بعضې جان چې د ما یوازې لیکلی ده او دا ځینې بیا د بل نوم سره څنګه ده یوازې ته یو ځای لیکلی نو چېرته ورشي اډوانس پاینټ ته دلته ورته ولیکئ څه شی جانګور دی ټول راته پیدا کوي ګورئ پاینټ پیدا کوي که نه پیدا کوي هغه د بل نوم سره یو ځای دغه هم پیدا کوي او هغه چې یوازې دغه هم څنګه کوي پیدا کوي که چېرته راشم دا ټک مارک ولګوم پاینټ هول ورډ اونلی بیا دا معنا چې جان که یوازې لیکلی پیدا کوی که یوازې نه لیکلی بیا نه پیدا کوي ته ګورئ ولیدو هغه جان پیدا کوي چې یوازې لیکلی ده او هغه جان نه پیدا کوي چې مطلب د نورو سره څنګه ده یو ځای ګورئ دې ټول څنګه شو
زدم سو یوز وایلډ کارت دې ته وکړي وایلډ کارت خاصو نښو ته ویل کېږي صحیح ده دا داسې مثال ورکوي لکه زه تا ته اوس یم چې ما ته بره هر یو حروف انتخاب کړه چېرته انتخاب کړه هر یو حروف مثال جیم راته انتخاب کړه ام راته انتخاب کړه ال سی چېرته کرکټر لیکل شوی د هغه چېرته راته انتخاب کړم ته به څنګه په انتخاب یې آیا جی ستون کې خو یوازې به جی پیدا کوي که ای ورته ولیکي بیا به چې پیدا کوي یوازې به ای پیدا کوي ما خو تا نه ټول پوښتنې صرف کرکټر څنګه کړه انتخاب یې کړه که چېرې دا ټیک مارک بیا ولګوم بیا به څنګه دی بیا هم وګوره د دې لپاره موږ کوېسچن مارک استعمالوو څه استعمالوو کوېسچن مارک خو دی اوس کوېسچن مارک نه پېژنې پېژنې نه کله چې دا ټیک مارک ولګوې بیا دی دغه د یوې خاصې نښې په شکل باندې استعمالوي او دا معنا ورکوي چې هر یو کرکټر چېرته راته انتخابوي دا سمبول دا معنا ګوره اوس هر یو انتخابوي که نه انتخابوي نه شو کولی زه ته ورسېدې او که دا لیکم بیا وګوره ته بیا دا نه پېژنې دا وګوره هېڅ امکان یې نشته آفرین داسې نور ډېر وایلډ کارت شته که چېرته غواړې چې نور هم پیدا کوي دا خو نه که نه وینئ کوېسچن مارک خیالي درته دا انتخاب کې بره ورته ولیکئ چې وایلډ کارت څه ورته ولیکئ وایلډ کارت یا پاڼډ ورته ولیکئ خپله درته پیدا کوي پاڼډ وګوره use welcome delete our word happy and welcome is good advanced file आवाज مثال sound like پوسټ موږ کولای شو څو په دیو شان आवाज ور پیدا کړو مثال د طریقې چې مای مثال صحیح ده مای دا درې څه لغاتونه بیل په आवाज نسبت یو بل څنګه ده ورته ده مرا به چیرته پاینټ ته به چې پیدا کا مای شامل ټول کار مای ګوره یوازې دا یو پیدا کوي بل پیدا کوي نه ځکه چې هغه ټول لغاتونه پیدا کړي आवाज دې څنګه وي ورته وي پر نو ته به چې انتخاب کې sounds like دا आवाज د انګلیش لپاره چې پردا انګلیش لپاره ګوره درې څه پیدا کوي کنه پیدا کوي اگر لغات بیل خو आवाज یې څنګه ده یو شان ده کنه ده find all words part of English پیدا معنا مطلب ټول لغاتونه څه پیدا کړي یو پارامول پیدا کړه کا grammatical is the is one param چې ده was رم param been رم param been اوس ورته څه پیدا کا find ورته is پیدا کا چې پیدا کا is اوس به دا یوازې چې پیدا کوي is به پیدا کوي کنه نو نه پیدا کوي ورته د is څه پارامونه دا ټول چې پیدا کا ان د لغات ټول پارامونه پیدا کا ور اسم پیدا کوي وازن پیدا کوي بینم پیدا کوي بل څه ده ځکه دا درې سره جوړ دي چانه جوړ دي از نه صحیح ده او د نور د عربي لپاره استعمالول سره کوم مشت کشیدا او چې الف حمزه او چې په دې لپاره لاندې طریقه دا ده چې کله کوم مثال تاسو یو لغت پښتو باندې کله او غواړئ چې څنګه پیدا کړئ دې څه پیدا کوي ګوره مثال دې کوم څه خوست پکتیکا مثال صحیح ده خوست پکتیکا مثال کاپی د تاسو کوم څه کومه ده صحیح ده دې د کوم څه تاسو مثال ما چې د پکتیکا لغات هغه چې پیدا کړه نه راځي ته پښتو باندې شوی ته لیکل پکتیکا شنو ته لیکل پکتیکا وګورم راځي چې تا پاینټ ته ورته چې پکتیکا انتخابي کنه انتخابي دا نه طریقه
match prefix دا ول چې match suffix دا prefix او suffix کوم ویل کوم دی دا څه ډول دی یو suffix دی بل څه دی ها prefix څه affix څه دی affix suffix هغه د ما کې راځي مستعد prefix معنا مستعد affix معنا مثال super مثال ته لغات معنی کړی دا EWR ایران مثال ایران څه کیږي سلوات مثال بچی دا erase دارا بچی دا ER سره کی ها aeroplane بل حالت چای نه ER نسته کی आपने लिखा है इरेजर जनरल वक्त में सर कंस ER बाकी की लेयर मिसाला बच्चे लाया स्वेल मार चेयर गलत ER इसका मिसाल ठीक है वजन तो जरूर था मैं सूप पैदा का राजमा پاینټ تا ورته نسی هغه لغات پیدا کا چې موجود وي ER کې موجود وي خو پریفکس کې پریفکس معنا مخته ER موجود وي مثلا پریفکس وګوره ER پیدا کړ کوم ER چې پریفکس کې وي دا څه ته وګوره ER د کلسوي کنه د کلسوي دا نه پیدا کېدای چې پریفکس ته انتخاب او که څو میچ پریفکس انتخاب کې سفکس بیا هغه ER پیدا کړي چې د کلسوي چې نو کې ورسته په اخر کې وګوره ER पैदा किया ER पैदा किया पैदा किया पैदा किया पैदा तक बच्चे के सही ना अब बता लगे कि टूल पैदा के कमाश की कोर्स के हो रहे हैं ER चेक मल्टी कमाश की कोर्स एग्जांपल दा इग्नोर पंक्चुएशन चेक द कैरेक्टर पंक्चुएशन कैरेक्टर चेक कीजिए मिसाल तालुकात करे दा वेलकम से कमा शमिल वेलकम यदि मंस की मिसाल ये वाको को क्वेश्चन मार्क को पंदा इन कमा पर्सनल डैम से उनका मिसाल वेल जब चीज़ मिसाल कमा निदाया लामा कम कभी कुछ नारस्ता का नाश्ता नशे वेलकम जला से सादा उस टाइम स्टेप पैदा का वेलकम पैदा के एडवांस तरह से चेक तो कमा चेक तो निकाल वेलकम कच्चे दा इग्नोर पंक्चुएशन करे चेक तो कमा कैरेक्टर्स बस बोरे आवाज आगे वेलकम पैदा के सादा दिखा देवे संग दिखा देवे सादा बस चीज़ होता है मां जरूरत से आगे वेलकम मिसाल रच पैदा का नशीन की मौजूद मतलब टूल पैदा को करना शुरू की करने की सही ना संग रहते हुए रब से दैट मार्क बोला गया बस दिन नशन गुरु के टूल पैदा करी करना शुरू की करने टूल पैदा करी करना पैदा करी बोल के क्वेश्चन मार्क भी करना दायरा में कर शुरू किया बच्चा दा इग्नोर स्पेस बजे तो कि मिसाल मार तो उतर से वेल शामिल कर वेल द स्पेस में काम लिखो वेल space we are come well misal well see or in misal da से वो kan che पैदा का welcome गोरे वाज आगे welcome पैदा के space नहीं होती है नहीं होती space नहीं होती तो kan से हम पैदा को space की मौजूद है space नहीं तेर सा ये मैंने को गोरो सा बार हम पैदा किया था वही भी तो dan पैदा को डबल पैदा को डबल जैसे देख che da space नहीं तेर से ignore white space माने space में संग शाम ये शाम दम दसो स्पेशल की तो तरकीब ये ऊपर टिप करेक्टर दे और अन्य करेक्टर दे और अन्य डिजिट का बच्चे दा अन्य लेटर दा टिप पता माना कच्चे तमाम दी डॉक्यूमेंट की टिप इस्तेमाल करें चैन इस्तेमाल करें टिप बाहर पे नहीं टिप बटना और उसका चेक पैदा कर टिप पैदा कर रब से तो चेंजर के टिप करेक्टर रख ना रख पावर टिप फाइनेंस वन क्लिक को चेक टिप आगे पैदा के करना पैदा करें चेक तरतीब प्रेस करेंगे जब सब तो वाले चेक तमाम स्पेस प्रेस करे आगे पैदा कर रब से चेक था वाइट स्पेस को पैदा की नहीं वाइट स्पेस माने कि को ऊपर वाइट स्पेस को पैदा के स्टेट का स्पेस पैदा करे सही ना दो गरा और बसी बल तरह सरा अन्य कैरेक्टर समाना आर लغات रात पैदा सर शय मिसाल अन्य कैरेक्टर दो गरा
کلیک کوه که سپیس وي که هر شی وي مطلب ټول درته پیدا کوي set شی سمبول کرکټر وي صحیح ده بل چې در سره ان ډیجیټ کا بل چې ده ان لیټر دا ډېر مهم مثال په دې ځای کې ما لیکنه کړې ده په دې لیکنه کې یو نفر راغی چې لیکلي دي نمبر یې لیکلي دی چې لیکلي دی نمبر دا وګوره اوس تاسو زما اسمت مثال په دې چې چیرته نمبر یې هغه چک ختم کته د نمبر پیدا کړي ها څنګه پیدا کوي زه راځي چې ته پوینټ سره د ته چې راځي سپیشل تا اني لیټر اني او بخښنه ډیجیټ هر نمبر پیدا کوم اني ډیجیټ به څنګه کې کته براسي پوینټ آل تا چې لیکل دي یا ته په کې مین ډاکومنت پوینټ آل ټول انتخاب کنه څنګه انتخاب دې په ټاو ګور ټول لیکل دي نمبرونه څنګه شو خالص یا بعض وخت چې نمبر لیکلی وي اوس دې نمبر په چت چې لیکلی وي ټیکسټ مثال لیکلی وي حروف کې لیکلی وي دلته نه پتا راځي چې ګډوډي جوړه کړله چې په مثال چې لیکل نمبر اوس تاسو کوی انسان ماته دې چې ته حروف پیدا کړو او ډیلیټ کړو کله یو پیدا کړل ډېر مشکل ده دا به پوینټ تا اډوانس پوینټ تا او دلته به چې تا سپیشل تا ان لیټر ورته ښه څه دا کنه راغلی دا مین ډاکومنت په انتخاب کې لرته چې انتخاب کوی چې کې ټول ختم شو ځم څه ده ها کله نه وي بل چې د پرمټ ته پرمټ به مطلب اوس خاص شکل باندې یو شی پیدا کولو لکه په دې کې ما لیکلي دي چې equal to r a n d dot old دته زرا زم مثال یو ډاک ده د ته رنگ ورکوم ستو رنگ ورکوم بولډ کوم به چې کوم چې طالب صحیح ده کنده صحیح دا پرمټ رقم دا شی رقم ټول باندې اپلای کوم مثال دې باندې اپلای کوم خلاص ودی دره له دې څنګه رقم مثال بل باندې اپلای کوم دې باندې صحیح شو دا رقم دا پرمټ پینټر تر ځای رقم په دغه باندې اپلای کوم بس اپلای کوم څه اپلای دا د سنکیا خاطر وکړ اوس که پوینټ دې کوم مثال څه پیدا کا دا ټول پیدا کوي دا وګورم چې څه ډاټا تاسو څنګه وکړي پیدا کوي وګورم پوینټ نه پیدا کوي کنه پیدا کوي مطلب تاسو هغه ډاټا پیدا کا کوم فارمټ ولري فارمټ ته ورسې دا چې تلاسه کوم کوي نه کوم څه راځي رنګ مثال کوم وي اول پس بولډ وی ټاریک دواړه وي ځکه بولډ وی ټاریک وا او رنګ کوم رنګ وي سو د تاسو سره مو ته صحیح ده دا به څنګه کوي نو چې به تاسو کو ورته ګریواز باندې دا ډاک پیدا کوي کوم څه رنگ سوبه او بولډ وی ټاریک بس نور باندې پیدا کوي ګورئ یو دوا سلام یو بل درې انداز سلور مسخه کولای نه ټول پیدا کړي نو ته بلای نو فارمټ ټول چي زم سه درا باندې دا نو اپشن هم داس ریپلیس ارتس معنا ریپلیس ار ټول بدل ریپلیس یو بدل مثال ځوان دا ډاک چا کوم کوم چیرته ریپلیس یو بدل بدل چې ریپلیس ار وسو کې چیرته چې ډاک او چې بدل کې زم سه درا باندې بس تا بس په دې نو وایي